بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زما عزت مندو مخکې دا وعده من کړې وه چې موږ به هغه اسباب ذکر کوو د کوم په وجه باندې چې انسان جنت ته داخليږي، او هغه اسباب به هم ذکر کوو د کوم په وجه باندې چې انسان جهنم ته داخليږي، د دې لپاره چې موږ د هغه اسبابو کوشش وکړو د کوم په وجه چې موږ جنت ته داخليږو، او د هغه اسبابو او د هغه کارونو هغه عملونو نه ځان وساتو د کوم په وجه باندې چې الله دې نه کړي یو انسان جهنم ته داخليږي. نو زما عزتمند د ټولو نه اول هغه سبب، هغه عمل چې هغې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي هغه صحیح ایمان دی، الایمان الصحیح. صحیح ایمان باندې انسان جنت ته داخليږي، او د صحیح ایمان نه بغیر جنت ته تلل ممکن نه دي. گویا کې دا ایمان په الله باندې ایمان، صحیح ایمان دا د ټولو اسبابو اصل دی چې کله په انسان کې ایمان نه وي، کله په انسان کې یقین نه وي، نو دا جنت ته نشي داخلېدلی. الله سبحانه وتعالى فرمای: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله سبحانه وتعالى فرمای هغه کسان چې ایمان ورسره دی، ایمانی دولت ورسره دی. زما عزتمندو دا ایمان څه ته وایي؟ ایمان په رب العالمین باندې ایمان لرل، د هغه په ملائکو باندې ایمان او یقین لرل، د هغه په کتابونو باندې ایمان او یقین لرل، په تقدیر باندې ایمان او یقین لرل، په ورځ د آخرت باندې ایمان او یقین لرل، هغې ته تیاری کول، او په ژوند باندې وروسته د مرګ نه چې انسان به راژوندی کېږي د هغه سره به حساب کېږي، په دې باندې ایمان لرل، په زړه کې په دې باندې یقین کول، او په خوله باندې د دې اقرار کول، او په اندامونو باندې د دې څیزونو تیاری کول، آخرت ته تیاری کول، د رب العالمین عبادتونه کول، دې ته ایمان وایي. صحیح ایمان په دې کې خپله زندگی تیرول، او د دې سره سره نیک اعمال، عمل صالح. عمل صالح دې ته وایي زما عزتمندو چې د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې، نو د دې په وجه باندې انسان جنت ته داخلي. الله سبحانه وتعالی فرمای: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هغه انسانان چې ایمان ورسره دی او د ایمان سره سره نیک اعمال کوي، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې جنت الفردوس دا ورته ما په میلمستیا کې تیار کړی. نو زما عزتمندو په الله باندې ایمان لرل د دې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي. نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو ته هغه اعمال اسان کړي، ځکه چې توفیق د الله سبحانه وتعالی طرف نه وي. د کوم په وجه باندې چې موږ جنت والا ګرځو، د کوم په وجه باندې چې موږ جنت ته داخليږو، د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې موږ ستاسو ګناهونه معاف کړي، او الله سبحانه وتعالی په خپل فضل و کرم سره موږ د جنت والا ونه وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.